د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي شکیب الحسن ته ماتې ومنله. نو دوستانو که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم د کرکټ تازه ویډیوګانې په دې چینل کې اپلوډ کوو. دوستانو نن د ICC لخوا د آلراونډرانو د رینکینګ لیست شایع سو چې په دې کې په اول نمبر په ونډې کې په آلراونډرینګ کې په اول نمبر باندې شکیب الحسن ده، په دویم نمبر باندې راشد خان ده او په دریم نمبر باندې محمد نبی ده. ستر دې مخته په اول نمبر باندې راشد خان و، په دویم نمبر باندې شکیب الحسن او په دریم نمبر باندې محمد نبی و چې اوس راشد خان دویم نمبر ته راغلی او اول نمبر ته شکیب الحسن تللی. شکیب الحسن اوس په 359 پوینټو باندې په اول باندې ده، دویم راشد خان ده چې 319 پوینټه ده او دریم محمد نبی ده چې په 319 پوینټو باندې ده. نو یعنی دا دوستانو چې شکیب الحسن چې ده په آلراونډرینګ کې په ونډې کې تر راشد خان مخته سو او اول مقام یې خپل کړی. نو دوستانو که چیرې تاسو د کرکټ له هر خبر څخه ځان خبرول غواړئ نو زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم د کرکټ تازه معلومات په دې چینل کې اپلوډ کوو. نو دوستانو در بلې ویډیو راکړئ اجازت، دی الله پامان.